ته نه ریته خپل سر قلم که ځکه چې دا خبره دې کړې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه به خپل سر قلم کوم دومره دا هندو دی دومره دا کافر دی د خدای تباه و برباد کړي دا د دروغو دا خبرې کوي که چېرته دی وایي ګرفتار نه شو نو زه به خپل سر قلم کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده ما چې کومه ویډیو کړې وه یاره د هغې نه پس چې کوم دی ډېر ملګري دا پوسټونه دا دغه ورکوي چې یاره جان حبیب کاکا چې کوم دی ګرفتار شوی دی یقینا دا پټو چې تاسو کوم وینئ یا دغه شارټ ویډیو ده تاسو وګورئ بیا یو په خبره پوه یم داود شاه کور ته روان یو چې د هغې دا پته ولګي او ماشاءالله د پولیس افسر کور هم ورسره دی دا د یو خوشایند خبره ده چې د تاسو دغه ویډیو چې کوم دی وکته یقینا ملګرو دا هغه ویډیو ده کله چې دی روان د علي شاه دلي کور ته نو شاته ورسره د پولیسو خامخا روان دي دا په هغه ویډیو کې دي نو دا چې کوم دی دا داود شاه چې کوم دی دا غټ منافق دی دی وایي چې یاره جان حبیب ګرفتار شوی دی که چېرته جان حبیب ګرفتار دی ځکه چې هغه څه کړي دي کور ته تللی دی ورې سي پاسې کتلی دی د هغې نه پس تللي دي کیدای شي د کیمرې نه شاته وروسته بیا دوی چې د یو بل سره چای مې هم څښلی وغیره نور خبرې اترې به هم کړي څنګه چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلي چې یاره دا د دوی خپل گیم دی په سلا باندې دی راغلی دی د لاهور نه چې یاره ته به داسې پراسس به موږ وکړو چې یاره ور به بنې ته به راشي دغه ټایمه پورې او هغې صرف پولیس خبر کړي دا منم خو نور جان حبیب چې کوم دی ګرفتار شوی نه دی داسې افواګانې وغیرې دی که چېرته ګرفتار شوی وي ځکه په دې خبرو کې به خامخا ګرفتارېږي ځکه چې د غلطو خلکو سره ته لاس اچوي نو بیا به خامخا په غلطو لارو باندې ته هم ځې مثال په طور جیل ته به ځې تاڼو ته به ځې تحصیل ته به ځې دا به پکې خامخا راځي فلحال چې کوم دی د خاص د ګرفتارۍ څه نه دي راغلي او هغه البته دا ویلي هم دي چې یاره زه ګرفتار شوی یم دا کلیپس چې کوم تاسو وکتو یقینا دا چې کوم دی د په لاره باندې را رواني د داود شاه دلي کور ته چې کله را رواني نو دا هغه لار د هغه کلیپس دی شاته پولیس ورسره دي د پولیس د هغه ټیم نه د سره کله چې د هغه گاډی په ټریپ کې جام شوی د هغه ټیم نه د سره د پولیس دي ملګرو نو دا چې کوم دی خاص لا پته دي چې ریل نه لګي چې یاره ګرفتار شوی دی که نه دی ځکه چې بیا هغه خپل لایف ختم کړي لایف ویډیو خو چې کوم دی هغه ختمه کړي نو مخکې به ګورو چې یاره دی بیا دوباره لایف راغی نو بیا به جیل ته نه تللی یعنې پولیسو به نه نیولی او که چېرته لایف رانغی په 2-3 ورځو کې نو تاسو وګڼئ چې یاره دی به بیا پولیسو نیولی وي نو دا دغه ویډیو چې یاره د پولیسو د کملار چې د داود شاه صرف هسې دروغ وایي او دته زه وایم چې یاره ته نه ریته خپل سر قلم که ځکه چې دا خبره دې کړې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه به خپل سر قلم کوم دومره دا هندو دی دومره دا کافر دی د خدای تباه و برباد کړي دا د دروغو دا خبرې کوي که چېرته دی وایي ګرفتار نه شو نو زه به خپل سر قلم کوم او بیا ورک دی اوس یې لا هېڅ پته هم نه لګي